د نن ورځې لنډ مهم او تازه خبرونه. سلام، ستړي مشئ، زموږ پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. د طالبانو مشر خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې څو د محکمې له حکم پرته چاته سزا ورنه کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې ملا هیبت الله طالبانو او د طالبانو والیانو ته په یو تازه حکم کې ویلي چې تر دې وروسته هیڅوک نشي کولی د محکمې له پریکړې پرته چاته سزا ورکړي او یا د سزا ورکولو پر مهال د هغوی عکسونه نشر کړي. د ملا هیبت الله په دې حکم کې ټولو طالب جنګیالیو او د طالبانو والیانو ته سپارښتنه شوې څو هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې خلک په لغتو، درو او کیبلونو ووهي او طالبان که جنګي او جنایي اسیران هم ونیسي په تړاو به یې باید محکمه پریکړه وکړي. د طالبانو مشر ویلي چې له دې حکم څخه سرغړونکو ته به سخته سزا ورکول کیږي. ازبکستان کې د سیمه ییز اتصال کنفرانس جوړیږي. په ازبکستان کې به ډیر ژر د افغان سولې او سیمه ییز اتصال په اړه نړیوال کنفرانس جوړ شي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف له افغان چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي چې ډیر ژر به د سیمه ییز اتصال پر ستونزو او فرصتونو په ازبکستان کې د سیمې هیوادونو ولسمشرانو وزیرانو په کچه کنفرانس جوړ شي. په دې کنفرانس کې ټاکل شوی چې د ازبکستان، پاکستان او افغانستان ولسمشرانو ترڅنګ د روسیې، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو استازي هم ګډون وکړي. ازبکستان وایي له دې کار موخه دا ده چې په سیمه کې د هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پراخې شي او اقتصادي وده رامنځته شي. ډاکټر نعیم که بهرني عسکر نه وځي بین الافغاني مذاکرات زیانمنېږي. طالبانو یو ځل بیا ویلي چې د بهرني ځواکونو د حضور دوام به په افغانستان کې د جګړو او ستونزو د دوام سبب شي. د طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر نعیم له نیوز ویک سره په خبرو کې ویلي د بایدن اداره په کار ده چې د دوحې پر هوکړه عمل وکړي او خپل سرتیر له افغانستانه وباسي. نوموړي خبرداری ورکړی چې که امریکا خپل سرتیري تر مې میاشتې پورې له افغانستانه ونه باسي نو ښایي دا کار د بین الافغاني مذاکراتو پروسه زیانمنه کړي. نوموړي همداراز ټینګار کړی چې طالبان هوکړې ته ژمن دي خو امریکا یې پر ژمنو عمل نه دی کړی. کندهار د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده. سرچینې وایي دغه ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې درنه جګړه روانه ده چې تېره ورځ د طالبانو د یادې ولسوالۍ امنیه قومندانۍ او د سولې ودانۍ محاصره کړې وه. یوه بله سرچینه بیا وایي طالبان د یادې ولسوالۍ ودانۍ ته اور ورته کړی او سوځولې ده. تر اوسه د دغه جګړې کې 14 کمانډویي ځواکونو د ټپه کېدو، د 19 طالبانو د وژل کېدو او د 9 نورو طالب ټپل کېدو راپور ورکړل شوی دی. امنیتي سرچینې په رسمي بڼه تر اوسه په دې اړه څه نه وایي خو طالبان وایي دغه ولسوالۍ تېره ورځ سقوط کړې ده. امریکا افغان دولت ته د دوحې د تړون بیا کتنې معلومات ورکوي. د امریکا دفاع وزارت وایي د دوحې پر هوکړه بیا کتنه کوو خو په همدې حال کې له افغان حکومت سره هم په اړیکه کې یو. د امریکا دفاع وزارت ویلي په پام کې د امریکا به ډیر ژر له طالبانو سره د دوحې پر پریکړه بیا کتنه وکړي او په یاده موضوع کې به افغان حکومت ته دوامدار معلومات ورکول کیږي. لیوډ اسټین ویلي چې د بایدن اداره په افغانستان کې د جګړې د حل په لټه کې ده او امریکا به په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. د طالبانو نظامی کمیسیون ټولو طالب جنګیالیو ته امر کړی څو خپلو لیکو کې بهرني اتباعو ته ځای ورنه کړي. ولسمشر غني وایي افغانستان کې تر بل هر وخت عادلانه سولې ته زمینه برابره شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غني وایي افغانستان تر بل هر وخت تلپاتې او عادلانه سولې ته د رسیدو لپاره غوره حالت کې قرار لري. غني زیاته کړې چې په یاده برخه کې به په راتلونکو میاشتو کې ملي شورا سره مشورې وشي او په وینا یې د جدي مذاکراتو موخه دا ده چې یو لارې پیدا کولو لپاره زمینه برابره شي. ولسمشر غني د خپلو خبرو په پای کې وویل د اجرایه او مقننه قواو ترمنځ د همکارۍ نوی فصل پیل شوی او په ګډه به د ملت غوښتنې عملي کړو. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوی ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ پښتو شو چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښې چارې.